دای پکې لا بله د افغانستان راتلونکی حکومت به څنګه وي دا پریکړه چیرته شوې او چا کړې ده اشرف غنی امرالله صالح محب او نور لړپوړي چارواکي به چیرته وي ملا هیبت الله به څنګه کندهار ته راځي او د امریکا او بریتانیا ځواکونو راتګ څنګه تصادفي نو دا چې دا پلانونه چا جوړ کړي وو کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ داسې ویل کېږي چې په دې خبرو دوحه کې پریکړه شوې او د تطبیق په حال کې ده کوم چې موږ له تاسو سره یې په دې ویډیو کې شریکوو له غني به یې شروع کړو چې غني به استعفا ته مجبورېږي صالح به له هېواده بهر ځي حکومت د هغو چارواکو د ویستلو په لیست کې کار کوي چې باید له افغانستان څخه وویستل شي لکه محب وزیران معینان او اکثریت رئیسان او نور لوړپوړي چارواکي شپږ میاشتې اوربند د امریکا د مالي ملاتړ او رسمیت پیژندلو په بدل کې د عامه خدمتونو د رسولو لپاره به د اوسني نظام ساختار ساتل کیږي طالبان به د اوسني نظام تر چوکاټ لاندې د عبوري حکومت مشرۍ په غاړه لري هغه کسان چې ورته جنګ سالار ویل کېدل لکه اکثریت جهادي او سیاسي مشران به د دې هوکړې په بنسټ خوندي وي خو حکومت کې به هیڅ ډول رول نه لري عبدالله به هم په خپل عبوري حکومت کې هیڅ ډول رسمي رول نه لري خو یو فعال منځګړی به وي کابل به له نظامي لارې نه نیول کېږي دا خبره طالبانو منلې ده د طالبانو مشرتابه به نږدې ورځو کې کابل ته داخلېږي کېدای شي مشرۍ ملا برادر یا استانکسې وکړي کندهار کې به لویه جرګه جوړېږي هلته به ښایي ملا هیبت الله هم ګډون وکړي طالبانو منلې د امنیتي ځواکونو اوسنی جوړښت به د اوس لپاره ساتي د امریکایي او بریتانیوي ځواکونو راتګ تصادفي پریکړه نه وه له مخکې پلان شوې وه تر څو د واک انتقال چارې تسهیل کړي او کېدای شي چې چین ایران او روسیه تر نورو مخکې نوی حکومت په رسمیت وپیژني درنو لیدونکو مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ تاسو د ولسمشر غني د حکومت څخه خوشحاله وئ او که نه او که داسې نوی حکومت جوړ شي نو تاسو به یې ملاتړ وکړئ او که نه خپل دریځونه مو راسره کولی شئ په کومنټونو کې شریک کړئ تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه